نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بیبی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنا حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپڑے برا سره نه ښه دا صادری بنی دا پګړې بنی اس پم دی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر دی دا خلق برا روانی میدان محشر ته برا ټولیږي ړومبې به چاته کپړې غوست ړومبې به کپړې چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نه ړومبې کپړې ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نه ړومبې زمونږ د ستاسو نیکه ابراهیم علیه السلام ته به کپړې میلاو شي نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته وایي الله حبیبه خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عایشه اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا شي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت به هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیہ السلام ولاړي دلته به آدم علیہ السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین او دعل کتاب او عمل نامې به راوړي به درته داسې کېږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تا به پیش کړي چې را مخې ته شه او چې دې عمل نامه ویني دی به چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامې خو زمان نه رکوټې ګناه پرېښېدل او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لاره کتلم او په ښځه مې نظر ولګېد دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوي دي مې د پلانکي سړي کپړې لنډې دي دته وګوره او هغه هم په ګناه کې لیکل شوي الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټې ګناه پرېښې دی او نه یې غټ ګناه پرېښې خدایا ما بس خو عمل نامه کوله شوه داسې یو لویه صفه به ورته کوله شي یو ګناه به ښکاره کېږي یو ګناه الله اکبر داسې سخته ورځ پرته ده مړه زامن المال والبنون په زامنو داسې ډېر مه دوکه کېږئ ښه زینت الحیات الدنیا الله وایي دا د دنیا زینت دی په دې اړه مه کلکوئ ښه په دې اړه مه کلکوئ ځان له د آخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي ښه وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښه چې د الله د یری د وجې نه د هغه د سترګې نه اوښکه وبهیږي صرف د الله د یری نه د الله لویي ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یری د الله د وجې نه په جړه شي داسې د اوښکه را روانه شي چې دا اوښکه د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یري نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی ښه چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلانکې د پلانکي زوی وفات شو نن به یې په پلانکي ټیم جنازه وای زما جنازه ووتله خلق را له غسل راکوي څوک مې په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټی جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلي دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاړل ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو نبی علیہ السلام فرمایي
کما تصپت د کدا تاسو ته معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا بډیره کم کوي او جړه بډیره سیوا تاسو چې خندا سیوا ده او جړام کم ده کامیاب نه یې البا کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوخ کډیره بهیږي جړه ډیره شي او خندا کم شي او دین نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده کنه په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله په لاره د الله کې وتلی و په دې وجود یې دوړه ولګېدله په دې وجود یې دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم دخان جهنم دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کوم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کړي د آخرت فکر شروع کړي ځان له آخرت ګټي شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تاسو کو وی حضرت ژوند د څنګه تیریږي وی نیم پریل کې او نیم پجیل کې وی نیم می پریل کې وته د دین د پاره سفر کوم او چې د ریل نو کوزیګه مجونی ولې یم وی نیم پریل کې او نیم پجیل کې وی نیم عمر پریل کې لاړو نیم عمر می پجیل کې لاړ بس ژوند دې تیر یو ورځ دې جیل کا کنه په جیل کې تلاوت شروع چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړ یو انګریز پسې راغی شاه د طرف ولا پملا لاس دی عطا الله شاه اے عطا الله شاه بس ک نور د تلاوت مکوا په ما کې د جړه طاقت نور ختم کو زنور جړلې نشم چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګریز په جړه شو پری ود د جړه د وجنه جړه په کې طاقت ختم کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د جړه طاقت ختم کو دا خلقو دا آخرت تپاره ټولی سفر وی یا جیل دی او یا ریل دی وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ دا ژوند دی دا تیریږي ښه بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو حدیث بار باران ته وکتل وی بارانا یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي وی دواړه نشو ورېدی ښه کو تا ته ضرورت ډیری ستا ضرورت ډیری خو ته ورېږه زه بس کوم او کو زما د تقریر ضرورت ډیری نو باران ته ودرېږه وی چې داسې بره وکتل اوس خبره کولو سرې کته کولو एकदम باران ودرېد او ماسخوتنې تقریر شروع کو د سارا پورې قوم ته تقریر کوه خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړ شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بدو وایو قدرې صرف بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو ښه یو څو تصویرانې په فیسبوک ورکو بس دغه هم کار دی قدرې صرف دغې ته ناست چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کوو صرف او عجیبه ظلم دا کوو چې دا پګړۍ پکې راولو نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي صرف دا کار دی دا د نوجوانانو کار دا دی کار د علماء توهین د دې کار دی کار زوام ما سره کېنه ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو نو هغه کسانو ګوره که نه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلي وجود زخمی ټوټلي وجود د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نه اوچته کړې د دې څه چل کړی دا چل دی څه کړی ته صرف کېنه بس یو څو پشموزې پورې تړه په فیسبوک بس تړه یې پورې ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کوو بس مونږ د علما به صبر کوو ته یې تړه یو ورځ به راځي انشاءالله که خیر انشاءالله او به یې ویني که خیر نو چې غسل یې وله ورکو دا وجود یې ټول زخمي نو دوی وایي چې دا ولې زخمي دی وی دا تپوس په د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه وکړو شیخ العرب والعجم داغه نه به تپوس وکړو دی شاګردو دی ورسره په جیل کې و نو چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو هغه ورته وی دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکاره کړی خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه ما به دله اوبه ګرمولې د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد ټیم براتونه د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی حضرت ته به یې پیش کړی هو ته په دې تهجد وکړه دا علما پیژندلي دي دا د علماو ماضي کتلې ده
صرف اسی خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته. هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي. وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت. تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پورې نیولي نو زما د وجود ګرمایش دا یخ مات کې زی تعالی درکړه. وی ما نه مې کله ناکله جدا کو په جیل کې خان توري اوبه اسیر مالټا تپوس کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وو. وی دې به ما نه کله ناکله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنګ به زیړ شوی و. رنګ به زیړ شوی ما ته ورځ تپوس کو چې دا رنګ دی ولې زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دي ولې نو رنګ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې او وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دای دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړي. ځان له خو اخرت آباد کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. خدا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي. کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماء نم د لاسونه راون غاړي دا درته کله خبره کوم غره سبب جاړي په دې دنیا کې بجاړي چې دا می سکړیو نو د علماء د توحید د جبر راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي وای علماء د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مصلی د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په ورزید وی نبی علیہ السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نو ته ولی زما د بابا په منبر تقریر اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه خپل خبره د زما د بابا منبر نه خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې درې پونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې درېمه پونه کې نه صبر نو چې کله وفات شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په دویمه پونه کې نه د مرګ پوری په درېمه پونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درېمه پونه کې نه په دې دویمه ابوبکر صدیق ناس وخا دسی ادب او احترام صحابه ویزوخه چې تقریر پې کوا دا بیا کېناست تقریر شروع کو خلق ته وی را کوز زکه شوما چې دا چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې مکه او په تقریر جرا کوش حضرت بیا وی چې زکه و په بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا په تقریر کوما دا د حسنینو د بابا منبر دا امانت ته څنګه ستا سنت تپوس کیږي دسی به زمونږ د علماء د دې منبروم تپوس کیږي خا د دې مصلی برانم کیږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس دا کلمې به بار پرتی او دې به په دې سي ګرځي په کلمو به دې سي ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خېخي خبرې کوي خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا مکوي دې ورته غیم کنه ا تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم کنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کونن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خوایو خدایا د دې خلقو چې په مون علماء کم ګمان دي خدای مونږه هغه شانت جوړ کې خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدای مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټول آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا ریش
رشتي نشته دی رشتي شته دی خدای خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکي یا الله د چا رشتي نه د جوړ رشتي نیکانه رشتي ولا ورکي خدایا یا الله د بچي د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکرانه کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانیم په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې او کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې کا خدایا دې علماء سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نور سره کوي خدایا د امو د کمان راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ لراشي خدایا مونږ سره اس نشته دی خدایا ته ول د دواړو جانو خوشاله ورکه یا الله دا مینه د اخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټ شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مینو خدایا دې دې سی پری په علماو مین دي خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچي حافظان او عالمان کې خدایا زمون اخرت آباد کې زنانه براوزی جامی به غستی او بربندی وي جامی به غستی او بربندی وي خلق بزان تمایل کی او خلق بزان تمایل کی نبی علیہ السلام فرمائی او نخیدادا رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ سرونو کې به شات دسی خوب جوړ کړي لکه د سرونه به دسی چونټخ کړي لکه د اوخ خوب ولم یجد رائح الجنه نبی علیہ السلام فرمائی پدی زنانو د جنت بوی حرام دی فاضلاتو مونږ د نبی علیہ السلام نسبت درکو نری جامې بنئ دسی لباس بنئ چې هغې کې ویښته ښکاري د دې نسبت خاطر بکوئ د دې نسبت خیال بساتئ که جامې نری وي او سر ښکاري دا نسبت په برقرار پاتې نشي د دې نسبت سلسلې به خیال ساتئ او زمونږ سره دې مدرسه کې یو زه استاذ یم زمونږ د دې مدرسې د احادیثو بل استاذ مولانا محمد نذیر حقانی صاحب چې ما سره تقریبا 9 کاله پړایي ما وکړله جو 6 کاله به مولي صاحب کړي زما نه صرف د یو کال وروستو لګېدلی دی 6 کاله دی د امام ابو یوسف د مدرسې نه تللی او راغلی دی بل استاذ مولانا احمد سعید صاحب چې الوګي کې امام دی بل استاذ زمون سره دلته د احادیثو مولانا شاه خالد صاحب چې برکلی کې واړه کلی کې د میاګانو په جماعت کې امام دی دا سلور مون استادان یو دي دا محنت کړي دي رب العالمین دي دا محنت قبول کړي بجمالی حسنت جميع خصالی صلوا علیہ وآلہ شوق سر درود شریف اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عبدالله شاہ سے نمبر دے مجھر تلیفونو کی تالی عبدالله شاہ رستم ترا رسیدی عزت مندو زمون نن خپل پروگرام دے زنن تقریر نکوما زنن ستاسو میزبان یم او تاسو ټول زما مهمانان یې ټول په ما ګران یې زمون په معمولی دعوت باندې چونکې تاسو ته علم دی چې دا د بناتو ختم بخاری دی او زمون دسی په معمولی دعوت باندې دا دومره خلق او مشران او سپین روبي او علما زمانن د خوشحالی انتها نشته خصوصا د کړپی د کلی د مشر نوالا د کشر پوری د کړپی د کلی د علماو د عوام د مشر نوالا د کشر پوری زه د زړه د ویښه شکریا ادا کوم چې موږ له دومره لوی عزت راکړو دومره په لوی تعداد خلق را روان دی او جمع کیږي بس مال نن دا خوشحالي پوره ده چې
چې دی زمونږ دی پروګرام د دومره ښکلا ورکړله خدمت تم ټول د کړپې خلق ولاړ دی پر روډم د کړپې خلق ولاړ دی زه د ټول کلي د زړه د بیخه شکریا ادا کوم او ډیر خوشاله یم چې تاسو داسې شرکت وکړو د بار نه پکې ډیر د لرې لرې ځای نه خلک راغلی دا زمونږ ملګري پکې نوخار نه راغلي دي څوک د پټخیلې نه راغلي دي څوک د پیښور نه راغلي دي دا مخامخ ملګري چې دي دا د تورغر نه راغلي دي ضلع تورغر جدبا نه راغلي دي نو دا صرف دی پوسټر لیدلی او چې دلته ختم بخاري دی او د مولي صاحب دی پروګرام دی نو ډیر زیات خوشاله یم د خوشحالۍ مې انتها نشته دی چې تاسو دلته نن حاضر شوي یې او انشاءالله زمونږ میلمانه را روان دي د ټول محفل ښکلا مهمان خصوصي مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عبدالله شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې هغوی د رستم نه راوښتي دي انشاءالله را رسیدو والا دی هغه به اخیری حدیث وي ختم بخاري به کوي انشاءالله او موږ ټول عوام خواص په دعا کې شریکي علیه السلام وي مؤمن نه زنا کېدی شي ګناهونه ترې کېدی خو دروغ مؤمن نشي وی دروغ به مؤمن نه وي چې مؤمن وي دی به دروغ نه وي دی به دروغ نه وي نن ورشئ د دروغو څه حال دی د دوکو څه حال دی ورشئ کم سړی خپل حق پورا ادا کوي کم سړی حق پورا ادا کوي هر سړی د بل حق پې راوړي او خپل حق پورا ادا ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله تعالی د انصاف ولګوي نن سبا هم لیدلي دا مزدوران دا دیاړي مار چې سړي له کار کوي چې نایک ورته ولاړي نو کار کوي او چې د کور مالک ته پله شي سب له پله لاړ دوه نیمې ګنټې دی په لملاسي وي په دې ټیم کې مالک نشته ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله تعالی ولګوله چې ماښام د حق پوره اغستی او هغه له دې کار پوره نه و کړی دا پیسې دې راوړي دا به بچو له دې خوراک کوي دا به دې کور په بیبي خورئ دا به دې په بچو خورئ دا حلالې پیسې د واغستلې حق خپل پورا واغستو هغه ته حق کم ورکړه ته د دې وعید نه خبرې ویل للمطففین ویل په جهنم کې یوه کنده ده الله وایي دا هغې کسانو لره ده چې څوک کمې کوي نو کمې یوازې په ناپ تول کې نه دی ښه چې ناپ پیسې پورا دي او سیس کم ورکوي یوازې د ناپ تول نه د دې معنی وګورئ مفسرین وایي چې ته ترېنه حق پوره والي او هغه له حق کم ورکوي ویل للمطففین دغې خلقو له الله یوه کنده تیاره کړې چې نوم یې ویل دا په هر سړي ده دا نه ته سرکاري نوکرې ستا ډیوټي ده ته تنخوا پوره الې که نه په ډیوټۍ کې چې ته 3 میلمانه اټینډ کړې یوه ګنټه د میلمنو سره ناستې بار مرضي پرغړېږي په مرضي درد دی په ګېډی درد دی هغه بار پوپونه وخي او دن د ډاکټر له میلمه راغلی دی ځان له د میلمه سره ناست دی ویل للمطففین دی چې تنخوا والی پوره والی که نه د چې یو ورځ 2 ګنټې میلمنو له ورکړې وي هغه د میلمنو سره ایستلی دی او حق پوره واغستو او دلته حق کم ورکو ویل للمطففین دا د هر هغې کس دپاره دی کاش مونږ وایو چې دې ټولو خلکو دا قرآن زده کړی بیا ډیوټي کولی بیا نوکري کولی د سکول استاز وی ښه به پکې خیرات له لاړ شي خیرات به پکې وخوري بیا به راشي نو چې دی پکې دا خیرات وخوري او راشي نو ده پکې 2 ګنټې واړولې که نه او تنخوا پوره واغسته که نه دا 2 ګنټې چې د ډیوټي نه ده کړې د دې به څه جواب الله نه ورکوي ښه دا په هر چا لګي دا یوازې د استاز او د ډاکټر خبره نه ده دا د ګیلکار خبره هم ده ګیلکاري کوي او ګنټه پکې سملی وی مالک نشته دی دیاړي مار پکې ګنټه سملی وی مالک نشته زمیدار پکې ګنټه سملی وی مالک نشته ویل للمطففین ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله به تله د انصاف لګولي دا ټول هر څه به په ډاګه کېږي دا ټول هر څه به په ډاګه کېږي د دې به را سره حساب کېږي ځان له آخرت له تیارې کو
مرګ خودی کنا یو ځل خودی کنا کال نه دی دوه نه دی 10 کاله ژوند دی پاتې شوی مرې خو به مرې کنا 20 کاله ژوند دی پاتې شوی مرې خو به مرې کنا یو ځل خو اخر خو مرګ دی کنا پیشي راته پرته ده کنا د الله په دربار ته به ورځو کنا حاضري به کوو که به نه کوو څه جواب به ورته ورکوو ځان له د اخرت دپاره تیاري وکړو